سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو څنګه فیسبوک پیج جوړ کو او پیسې ترې ترلاسه کړو. نو که غواړئ ملګرو په طریقه ځان پوه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. ملګرو که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو دغه زموږ یوټیوب چینل دی، هیله کوم زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. نو راځئ ملګرو زه د ویډیو پیلوم. نو د دې لپاره ملګرو اول تاسو راشئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. دلته ملګرو ما تېر یو پیج جوړ کړی دی، دا ګوره د لقمان ښه نوم دی ملګرو. نو زه خپله فیسبوک آی ډي راخلاصوم، بیا یې بل پیج جوړوم ملګرو. بل نوی پیج جوړوم ملګرو، د دوستۍ طریقه په اسانه زده کړئ. نو دا دی ملګرو ما خپله آی ډي راخلاصه کړله ملګرو، چې کله راغللی سیټینګ ته ملګرو، چې دلته راغللی ملګرو، دلته په دې پیج باندې کلیک وکړئ. دا ګوره زه ورسره دغه شی علامت تېروم ملګرو. چې کله مو ملګرو پیج باندې کلیک وکړو نو شیبه به ورته صبر شئ ملګرو. نو دلته ملګرو داسې راځي. دا ګورئ ملګرو ما یو پیج تیار جوړ کړی، که چېرته تاسو غواړئ نوی پیج جوړ کړئ نو په ګریډ باندې به کلیک وکړئ ملګرو. چې دلته ملګرو کلیک وکړئ، دلته تاسو ملګرو د پیج نوم ورکوئ. پیج مو چې ملګرو د څه شي باره کې وي کولی شئ د هغې نوم ورکړئ ملګرو. یو خبره بله ملګرو، مونږ تاسو خو ټول پوهېږو په دې وخت کې په افغانستان کې د دې شیانو نه پیسې نشو ترلاسه کولی. نو تاسو که غواړئ کوم ملګري په نوم جوړ کړئ، یا مثال په اروپا کې په هر ځای کې، نو د هماغې نوم به ورکوئ، تاسو ته اسانه شي ملګرو. دا ګوره ملګرو ما دا نوم ورکړو، په دې نوم باندې یو پیج جوړ شوی دی. نو زه دا نوم بدلوم ملګرو، یو بل نوم ورکوم. غواړئ ملګرو تاسو د ملګري په نوم جوړ کړئ، تاسو ټول معلومات د هماغه ورکړئ ملګرو. ځکه که څه ورځ مې فیسبوک مانیټایز شي نو بیا یې کولی شي هغه پیسې په اسانۍ ترلاسه کړي ملګرو. نو دلته ملګرو ما بټن ټیکنیکل ورکړ. نو دلته ملګرو داسې راځي. دلته چې ملګرو ستاسو فیسبوک پیج د هر شي باره کې وي نو کولی شئ تاسو هماغه نوم ورکړئ ملګرو. اوس دلته مثال زه ورکوم، که چېرته تاسو خپله نشئ کولی، کولی شئ ملګرو چټ جي پي ټي نه هم پوښتنه وکړئ. نو دلته ملګرو زه ورکوم ټیکنالوجي، لږ څه ورشئ ملګرو، زه هغه ورکوم ملګرو. نو فیسبوک پیج چې ملګرو د هر شي باره کې جوړوئ تاسو هماغه نوم ورکوئ. دلته ملګرو ما اوس مثال ورکړ ټیکنالوجي مې چې ملګرو ورکړه، دلته یو څو دغه راغلل، باید په دې کې زه په یو کلیک وکړم نو ما په هماغې اولني باندې کلیک وکړم ملګرو. په هماغې اولني باندې ملګرو زه کلیک کوم. نو کله مو چې ملګرو په هغې کلیک وکړو بیا به کریټ ووهئ. چې کله مو ملګرو دا ووهه بیا به ورته شیبه صبر وکړئ ملګرو تر څو دا مخته لاړ شي. نو دا دی ملګرو دا مخته لاړه. دلته ملګرو تاسو نه غواړئ ویب سایټ دی، مثال ایمیل دی، فون نمبر دی، لاندې لوکیشن دی، مثال همداسې راتېر شه پسې لږ لاندې راځو ګوره ملګرو ادرس دی، سیټي دی، مثال ښار، پوسټل کوډ دی ملګرو. نو که تاسو غواړئ ملګرو دا د یو ملګري په نوم جوړ کړئ چې په اروپا، نو که تاسو کوم ملګري یا خپلوان په بهر هېوادونو کې لرئ ملګرو، نو تاسو کولی شئ د هماغې ادرس او شي نه دلته استعمال کړئ. نو که سبا ورځ ملګرو تاسو فیسبوک اکاونټ مونیټایز شي نو د هماغې ادرس شي نه هر څه مو جوړ کړي، صرف بانک کارت ورسره ټچ کړي ملګرو، نو پیسې به بیا هماغې ته ورځي ملګرو. نو په همدې خاطر ملګرو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره پیسې ترلاسه کړئ. که مثال هر څوک په اروپا کې ولرئ نو که هغې سره یا هم خپل خپلوان یې پیسې دي ورکوي، یا همداسې مثال کومک درسره کوي د هغې ادرس شي نه ورکوي تر څو په اسانۍ باندې مونیټایز شي ملګرو. ما هم ملګرو خپله فیسبوک پیج چې جوړ کړی دی نو یو خپلوان هم په اروپا کې دی ملګرو، ته هغې ادرس هر څه مې ورکړي. نو دلته ما صرف بایو ورکړل ملګرو، بیا هم په نیکسټ کلیک وکړه، دا نور شیان مې همداسې خالي پرېښودل ملګرو. په دې خاطر دې کې زه صرف تاسو ته طریقه ښیم ملګرو. زه خپله فیسبوک پیج لرم. نو دلته ملګرو تاسو نه پروفایل غواړي، تاسو چې مثال د هر شي باره کې ویډیوګانې پورته کوئ، هر شي باره کې ویډیوګانې جګوئ، د هماغې باره کې پروفایل ورکوئ. یا که مثال ملګرو تاسو په اروپا کې څوک لرئ د هغې نوم مو ادرس هر څه مو ورکړی، نو تاسو بیا خپل شخصي پروفایل مه ورکوئ، ځکه تاسو ته سبا ورځ مثال مونیټایز ستاسو فیسبوک اکاونټ په اسانۍ نه مونیټایز کېږي ملګرو. نو په همدې خاطر ملګرو خپل پروفایل مه ورکوئ. که کولی شئ د هماغې کس پروفایل ورکوئ، یا کس ورکوئ پروفایل کې، که د هغې نشئ ورکولی ملګرو همداسې یو بل کس ورکوئ، خو خپل مه ورکوئ. د ملګرو ما اوس دا ورکړه، بیا مې په نیکسټ باندې کلیک وکړو ملګرو، یوه شېبه ورته صبر کوم ملګرو، دلته بیا مخته راغی. دلته اوس ملګرو تاسو ته وایي چې غواړئ مثال دغه پیج مو زرو نفرو ته ولېږئ چې والله تاسو نوی پیج جوړ کړم، نو زه یې ملګرو نه ورته لېږم، همدغسې یې پرېږدم ملګرو. دغه دوه اپشن چې ملګرو فعال دي دا به همداسې فعال پرېږدئ ملګرو، پوه شوې. دا هم په دې خاطر دی ملګرو که سبا ورځ تاسو فیسبوک اکاونټ مونیټایز شي نو تاسو په اعلانات شئ نو لکه پیسې درکوي. نو ما همداسې خلاص پرېښودل ملګرو. دلته بیا ملګرو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ ورته. کله مو چې ملګرو په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو یوه شېبه به ورته صبر وکړئ ملګرو تر څو مخته لاړ شي. دا دی ملګرو مخته راغی. نو دا دی ملګرو زموږ فیسبوک پیج جوړ شو ملګرو، نوی پیج موږ جوړ کړلو ملګرو.
نو دلته ملګرو دا راغی دا ګوره دغه ځینې خانې ملګرو ما همداسې پرېښې دي نه مې دي ډکې کړي ملګرو. نو دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ یا به پاس سر ووایي نو ما په نیکسټ باندې ملګرو کلیک وکړه بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ بیا به په نیکسټ کلیک وکړئ ملګرو. دلته که نه غواړئ چې د خپل ملګرو ته ولېږئ نو پاس هغه دغه علامه به ووهئ ملګرو. دلته چې ملګرو دا علامه ووهله دلته اوس زیات شی نه ملګرو ما همداسې پرېښي دي لکه فون نمبر شي مثال ایمیل ادرس شو. نو دلته ملګرو فون شو ایمیل ادرس ملګرو دا هر څه ما خالي پرېښي نو تاسو به یې حتما ډکوئ ملګرو چې تر څو فیسبوک پیج تاسو په اسانۍ سره مونیټایز شي ملګرو. نو که حرفا کې لرئ ملګرو که مو خپلوان وي یا ملګری وي نو کولی شي د هماغې ادرس هر څه شی له تاسو ورکړي ملګرو. دا ګورئ ملګرو ټول د ما لکه ټول همداسې خالي پرېښي دي لکه ګوره ایډ فون نمبر شو ایمیل ادرس شو راتېر شه همدغسې ویب سایټ شو ملګرو. که ویب سایټ نه لرئ تاسو کولی شئ یوټیوب چینل لرئ د هغې لینک ورکړئ ملګرو هغه هم دلته ورکولی شئ ملګرو. نو دغه ټولې خانې چې ورته ملګرو تاسو پوره کړئ او صحیح معلومات ورکړئ نو په آینده کې به ملګرو تاسو ته مشکل نه وي چې هر څه ملګرو ښه صحیح ورکړئ. نو که تاسو چېرته په افغانستان کې یاستئ یا پاکستان کې یاستئ ملګرو نو تاسو خپل ادرس او شی نه مه ورکوئ. کوم ملګری مو چې په خارج کې یا مو خپلوان وي نو د هغې ادرس شی نه ورکوئ نو بیا هم فیسبوک اکاونټ ډېر په اسانۍ مونیټایز کېږي او کولی شئ پیسې ترېنه ترلاسه کړئ. نو په افغانستان کې ملګرو اوس فلحال او پاکستان کې پیسې نه ورکوي. نو دغلته ملګرو تاسو په دغه دریم باندې کلیک وکړئ ملګرو. د مونیټایز عواید زیاتولو هدف ملګرو تاسو په دغه باندې ورته کلیک وکړئ ملګرو. کله مو چې په دې کلیک وکړو ملګرو دلته ولاندې نو چې کله مو هغه ووهه ملګرو بیا به ورته لاندې په دغه باندې ملګرو کلیک وکړئ. نو دغه ملګرو د ټولو نه اسانه لار ده کولی شئ تاسو په دغه رقم فیسبوک پیج جوړ کړئ او پیسې ترېنه ترلاسه کړئ پیسې ترې وګټئ ملګرو. نو که چېرته ملګرو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ شیر یې کړئ د نورو ملګرو سره ملګرو. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هیله کوم زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ملګرو. د اوس لپاره ښه وخت او ښې چارې ولرئ ملګرو.